بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته په غلطي کې د یو چا د لاسه قرآن مجید ایله سو، نو بل چا ورته وویله چې دغه د قرآن مجید د وزن برابر غنم یا وړه خیرات که صدقه که. د دې په هکله که معلومات راکړي. فتاوی دینیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 152 هغه لیکلي دي چې د قرآن مجید بې ادبي کول یا هغه ایله کول ګناه او د بې برکتۍ ذریعه ده، ځکه د قرآن مجید پر اخیستلو په وخت کې به د قرآن مجید پوره خیال ساتي. لیکن که د یو چا څه په غلطي کې ایله سو، نو بیا د هغه د وزن برابر غنم یا وړه صدقه کولو اعتقاد ساتل دا بالکل غلط دی، بلکې قرآن مجید په ترازو کې ایښول دا د قرآن مجید د آدابو خلاف ده. که یو چا تللی وي قرآن مجید، نو سخته بې ادبي یې کړې ده. پر دغه بې ادبي باندې ده ته توبه کول پکار دي. په حواله سره د امداد الفتاوا جلد نمبر 3. البته که څوک هسې څه صدقه وکړي، خیرات وکړي، چې دا کم د خیال نه دی ساتلی د دې تلافي پکې وسي، نو دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه په صدقه او خیرات سره بیا د سړي سره نور اهتمام پیدا سي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.